السلام علیکم او ستړي مشئ. وروسته له ډیر وخت نه یو ځل بیا جرمني له ظریف سره د یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. مونږ ډیر وخت نه ولو، نوي درسونه مو نه دي خپاره کړي، خو برته راګرځېدلي یو او له ډیرو نوښتونو او ښو خبرو سره، او هغه زموږ آنلاین ښوونځی ده. جرمني له ظریف سره اوس پر ویب سایټ او اپلیکیشن باندې آنلاین ښوونځی لري او په هغه کې تاسو کولی شئ د جرمني ژبې کورسونه له A0 نه تر C1 پورې تعقیب کړئ. همدا اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم، زموږ او تاسې د A0 یا د لیک او لوست کورس آنلاین ده. تاسو کولی شئ په هغه کې نوم لیکنه وکړئ. داسې په دې کورس کې موږ څنګه درسونه وایو، په دې اړه په همدې ویډیو کې موږ او تاسې خبرې کوو او یو درس به د مثال په توګه دلته ګورو. دا زموږ ویب سایټ ده deutschmitzarif.com. په دې لینک باندې کولی شئ ځان ته راواړوئ. کله چې تاسو د کورسو په بټن باندې کلیک وکړئ، تاسو د کورسو برخې ته بیایي. دلته زموږ د لیک او لوست کورس چمتو ده. د A1 A2 او د B1 کورس به ډیر ژر چمتو سي او په دې ویب سایټ به تاسو ته خپریږي. لکه څنګه مو چې مخکې ویلې، موږ او تاسې ځو یوه دانه ویډیو یا یو درس د A0 نه د بیلګې په ډول ګورو. د A0 کورس ته ور دننه کیږو، راځو لاندې برخې ته. دلته تاسو کولی شئ ټول کریکولم د دې کورس وګورئ. په دې کې 18 درسونه دي او 3 دانې درس تاسو کولی شئ په دې ویب سایټ باندې وګورئ. د نور درسو لپاره تاسو باید نوم لیکنه وکړئ. راځو موږ او تاسې په دې کې یو درس انتخابوو. راځئ دغه 8م درس به په ګډه سره وګورو چې د څه په اړه ده او دې کې تاسې څه زده کوئ. السلام علیکم. جرمني له ظریف سره د الف او ب 9م درس ته په خیر راغلی. په دې درس کې د ا توری په تفصیل سره زده کوو. موږ په 8م درس کې د پ، کو او ا توري زده کړي ول. خو دې لپاره چې هغه درس ډیر لوی او سخت نسی، نو پریکړه مو وکړه چې د ا توری په بل درس کې په تفصیل سره تشریح کو، ځکه چې دا یو پیچلی توری ده. د دې درس موخه دا ده چې تاسې د ا توري مختلف غږونه، داسې په کلمو کې مختلفو ځایانو کې مختلف غږونه جوړوي، له هغو سره آشنا سئ او زده یې کړئ. راځئ چې خپل درس پیل کړو. د ا توری 2 نومونه لري. څوک ورته ا وایي او څوک ورته اغ وایي. ا، اغ دواړه نومونه یې سم دي. که چیرې په یو مستقیم خط باندې ولیکو، غټ توری یې د خط په سر په دې شانې لیکل کیږي، او که چیرې کوچنی یې ولیکو، بیا د هماغه خط په سر په دې رقم لیکل کیږي. اوس دا توری د پښتو ژبې سره یې که پرتله کړو، د 3 تورو آوازونه جوړولی سي. یو د غین آواز غ، داسې یو آواز. دوم د خ آواز خ، داسې یو آواز. او دریم د الف زر ا آواز ا. دغسې 3 آوازونه جوړولی سي. که چیرې د ووکال تورو یا هغه 5 ساده غږ لرونکو تورو مخې ته یې ولیکو، داسې آوازونه جوړوي: ا، ای، ای، او، او. که چیرې د ا مخې ته یې ولیکو، کیږي غا. که چیرې د ای مخې ته یې ولیکو، کیږي غې. که چیرې د ای مخې ته یې ولیکو، کیږي غي. که چیرې د او مخې ته یې ولیکو، کیږي غو. او که چیرې د او مخې ته یې ولیکو، کیږي غو. اوس راځو هغه قاعدې زده کوو چې په کوم ځای کې د غین، کوم ځای کې د خ او کوم ځای کې د ا آواز جوړوي. لومړی قاعده: د کلمو په سر کې همیشه د غین آواز جوړوي. لکه غوزه، غوت، غیگن، غوفن. په ما پسې تکرار کړئ: غوزه، غوت، غیگن، غوفن. دوهمه قاعده: د کلمو په منځ کې کله غین او کله خ آواز جوړوي. یعنی کله ویل کیږي، کله خ. چیرته سي د غین آسانو هلته غین ویل کیږي، چیرته سي خ آسانو هلته خ ویل کیږي. د بیلګې په ډول بروت، په دې کلمه کې غین آسانه ده چې غین ویلل سي.
بخوت نسو ویلی. بروت. Beeren. Beeren. Giraffe. Giraffe. fahren. fahren. په کومو کلمو کې خی آسانه ده؟ Straße. schreiben. traurig. په لومړی کلمه کې دلته په لومړي سر کې خی ویل کیږي او دوم غین ویل کیږي. traurig. دا نسو ویلی traurig. داسې سخته ده. traurig. دا کلمې ما پسې تکرار کړئ. Brot. Beeren. Giraffe. fahren. Straße. schreiben. traurig. دریمه قاعده. د کلمو آخر کې او د هجا په آخر کې آ ویل کیږي. آ. د کلمو آخر کې لکه er. er. آ. der. der. klar. klar. Mutter. Mutter. Vater. Vater. همدا ډول د هجا په آخر کې هم آ ویل کیږي لکه کات. دلته وګورئ دلته دا کلمه له دوه هجاو نه جوړه سوې. کات. لومړی هجا په کا باندې ختمیږي. تر دغه ځای پورې لومړی هجا ده. کا. نو دلته دا ایا آ ویل کیږي. کات. garten. Arbeit. Karte. Garten. Arbeit. راځئ دا کلمې ما پسې تکرار کړئ. er. der. klar. Mutter. Vater. Karte. Garten. Arbeit. ستاسو د تمرین لپاره ما دلته یو څو کلمې لیکلي. دا ویډیو ودروئ، دا کلمې ولولئ، پکې د اغ توری پیدا کړئ او تلفظ یې کړئ. اوس راځئ چې په ګډه سره دا کار وکړو. Rose. Reise. تاسې هڅه وکړئ ما پسې تکرار کړئ. Regen. Fahren. Brot. Straße. Lehrerin. Lehrer. Maler. Mutter. Er. Der. هیله ده چې زده سوي مې وي. په دې اخر کې غواړم یوې موضوع ته اشاره وکم. په ځینو لهجو کې خصوصا په بایرن ایالت کې د جرمني د خې او د غین په ځای باندې ری وایي. لکه روزه، رایزه، ریگن، فارن، بروت، شټراسه. په دې ډول لهجه هم موجوده ده. که چیرې تاسې ورسره مخ سویه نو پام مو وي چې نااشنا نه یې درته. خو هوخ دایچ یا ستاندرد جرمني ژبه کې د خې او د غین آواز باسي. روزه، رایزه، ریگن، فارن، بروت، شټراسه. نو د لیک او لوست په کورس کې زموږ او تاسو درسونه په دغه ډول باندې دي. دا کورس د هغه چا لپاره ده چې د جرمني ژبې له الف او ب سره بیخي آشنایي نه لري، یعنی ای بی سی کې ستونزه لري، لیک او لوست کې، نو کولی شي د کورس نه استفاده وکړي. دا کورس د مشرانو لپاره هم ده، لکه څنګه چې په دې عکس کې معلومیږي. تاسې کولی شئ دا کورس خپلو کورنۍ غړو ته هم ډالۍ کوي او ښه والی دا ده چې له دې جینۍ کولی شئ افغانستان کې خپلو کورنیو ته هم ډالۍ کوي چې هغوی هلته په دې کورس کې درس ووایي او یو څه زده کړي. خو تاسې کیدای شي تاسو سره سوال وي چې آیا موږ په یوټیوب باندې هم اوس خپرونې نشرو که نه؟ ولې نه؟ زموږ خپرونې به بیرته په عادي ډول باندې په یوټیوب کې هم خپریږي
لکه څنګه مو چې مخکې د مختلفو ګرامري موضوعاتو په اړه باندې درسونه خپرول، هماسې به بیرته موږ ادامه ورکوو خپل ګرامري موضوعاتو ته په یوټیوب باندې، هم یوټیوب، هم ټیک ټاک او هم په فیسبوک صفحې باندې. که تاسې له مخکې نه یو کورس وایئ، مثلا په جرمني کې د انټیګراسیون کورس کې تاسې داخله کړي وي، هلته کورس وایئ، کولی شئ زموږ پر یوټیوب باندې د ګرامر ویډیوګانې او لیکچرونه وګورئ. او که چیرې تاسې غواړئ چې منظم کورس تعقیب کړئ چې په هغې کې تاسې منظم درسونه ولرئ، تاسې نه ټیسټ واخیستل سي، په آخر کې تاسې سرټیفیکیټ ترلاسه کوئ، بیا نو کولی شئ deutschmitzarif.com یا زموږ ویب سایټ نه کورسونه درس زده کړئ. نو هیله ده چې دا ویډیو له خپلو دوستانو ملګرو سره شریکه کړئ. د یوټیوب چینل مو که نه وي سبسکرایب کړی، حتما یې سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ. تر بل درسه پورې ښه وخت.